د المطففین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 83 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهی ده د کم ورکوونکو د پاره د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره یې اخلي او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کمې ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلق نه پوهیږي چې په یوه لویه ورځ را پاڅول کیدونکي دي؟ هغه ورځ چې کله ټول خلق د عالمیانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هیڅ کله نه چې دا کافران ګمان کوي ارومرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. وما أدراك ما سجين. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. یو کتاب دی لیکل شوی تباهی ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي مګر هغه څوک چې له حده تیری کوونکی بد عمله دی. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه بې برخې وي. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی وو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو د نیکانو عملنامه په علیین یعنی د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. وما أدراك ما عليون. او ته څه خبرې چې علیین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرښتې د هغه ساتنه کوي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ارومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي. د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په څیرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. ومزاجه من
تسنيم عينا يشرب بها المقربون. په دې شرابو کې تسنیم ګډوي، دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تېرېدل نو د هغوی لوري ته به د تمسخر سترګکونه وهل. کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکي سرګردان خلک دي، په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه وو لیږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي، په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا ورکړه شوه کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول؟ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال.